د نن ورځې مهم خبر: ایران له افغانستان سره په سرحد لوی دیوال جوړوي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي، له افغانستان سره د لوی سرحدي دیوال جوړول د دوی تر ارزونې لاندې دی. هغه له انسنا خبري اژانس سره خبرو کې ویلي، د دې لوی دیوال جوړولو لومړنۍ طرحې جوړې شوې هم دي. نوموړي زیاته کړې، د دې سرحد د فزیکي انسداد یا ټولو څرنګوالي لپاره مطالعه د ترسره کېدو په حال کې ده. ټاکل شوی دغه انسداد د سیمنټي دیوال په توګه وي او دا د ایران یو لویو پروژو څخه دی چې باید ترسره شي. دغه ایرانی چارواکي ویلي، د دغه لوی دیوال جوړول ډیر لګښت ته هم اړتیا لري، او ټینګار کوي چې هماغومره به یې اغیز هم زیات وي. یوازې د غیر قانوني مهاجرینو د داخلېدو مخنیوي لپاره نه، بلکې د انساني او نشهیي توکو قاچاق او د ترهګرو د اوښتو مخنیوي لپاره هم جوړیږي. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډ سرحد لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دوستانو، دا وي د نن ورځې چمتو کلی خبر. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ، نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.